د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار په ګډون له ځینو نورو ولسوالیو څخه راټول شوي شاوخوا 2.5 ټنه تاریخ تیر خوراکي توکي او درمل وسوځول شول. د یادې برخې مسؤلین وایي له هټیوالو او درملتونونو څخه هر وخت لیدنه کوو او په نوموړې برخه کې 80 سلنه کموالی راغلی. چې نن د ګډ کمیسیون لخوا څخه وسوځول شول د میدان وردګ ولایت د مرکز او د نږدې ولسوالیو څخه چې په هغو کې بهسودین او نرخ شامل وو. د ولسوالیو څخه راټول شوي وو تقریبا د 2.5 ټنو په اندازه وو چې نن عملا د رسنیو او د کمیسیون د غړو په حضور کې له منځه ولاړل. د دغه ولایت اوسیدونکي د اسلامي امارت د دې اقدام هرکلی کوي. همدارنګه د یاد ولایت ډاکټران وایي خلکو ته د تاریخ تیرو خوراکي توکو او درملو ورکول د زهرو په معنا دي. ډېر خوشحاله یم چې دغه مواد وسوله، نو ځکه دا د خلکو په زلال باندې دي او له دوکاندارانو له هټیوالو نه دا غوښتنه ده چې مسخد تاریخ تیري شیان په خلکو باندې ونه پوري. دا د خلکو د صحت لپاره په بالکل مضر دي. په دغه خاطر باندې هر شی چې د خپل وخت او د معین وخت نه تاریخ تیریږي هغه په حساب د داسې درته هم چې د زهرو په حساب راځي، ځکه د انسان د وجود سره هغه ډېر خرابۍ کوي، حساسیت پیدا کوي، نور مشکل ورته جوړوي. ورته وخت کې مسؤلین له هټیوالو او ډاکټرانو څخه غوښتنه کوي چې د تاریخ تیرو او همدارنګه د غیر قانوني توکو له پلورلو څخه ډډه وکړي.